سلامونه دوستانو، په دې لیست تاسو به راته روغ جوړ وئ. ملګرو، نن ورځ تاسو ته د انټي نیټورک په اړه ډېر مهم او په زړه پورې اپډیټ معلومات در سره شریکوم. دا چې دوستانو وخت کم پاتې دی او ډېر ژر باید تاسو دغه فرصت څخه استفاده وکړئ. دوستانو، په انټي نیټورک نوی اپډیټ راغلی دی چې دوی غواړي د همدې هفتې په جریان کې انټي نیټورک پی ټو پی ټریډینګ پیل شي. یعنې تاسو کولی شئ پیر ټو پیر په توګه خپل انټین کوین خرڅ کړئ. خو دوستانو، په هغې کې یو مهم او په زړه پورې اپډیټ دا راغلی چې تاسو کولی شئ خپل انټین کوین تاسو سره چې څومره دلته انټین کوین دي هغه کولی شي دوستانو یو اس ټي ته بدل کړئ. یعنې دغه کولی شي دلته یو اس ټي ته هم سواپ کړئ، چینج کړئ. نو دوستانو، د یو اس ټي د سواپ کولو لپاره مهمه خبر دا چې تاسو په انټي نیټورک کې باید یو پریمیم پیکیج واخلئ. پریمیم پیکیج دوستانو تاسو کولی شئ خپل برونز پیکیج، سلور یا ګولډ پیکیج واخلئ. د دریو څخه یو باید واخلئ. نو دوستانو، غوره فرصت ته چې تاسو باید نن ګوره د مارچ میاشتې یو درشمه نیټه ده او تاسو باید نن سبا ورځ لرئ چې تاسو په دې کې خپل پیکیج واخلئ. او دوستانو، د مارچ تر 11 پورې او که هغې نه وروسته دوستانو لوړ شو، نو دغه پیکیج چې په $3 اوس فعالېږي، برونز پیکیج هغه به $6 ته لوړ شي. نو همدا اوس دوستانو تاسو وکولی شئ دغه برونز پیکیج صرف په $3 فعالېږي، تاسو همدا اوس فعال کړئ او د فیس سره ورباندې $4 پورې مصرف راځي. دوستانو، د فعالولو مکمل طریقه درته ښایم. نو دوستانو، د اپلیکیشن که چا تر اوسه پکې اکاونټ نه وي جوړ کړی، ډسکرپشن کې ویډیو شته، هغه وګورئ. کله چې مې ویډیو کتل اکاونټ نه جوړ، اسانه طریقه د نور کار پکې نشته. صرف په ورځ کې راځئ او دغه کوم کوین درکول کېږي دغه کلایم کوئ په ورځ کې یو وارې. او دوستانو، کله چې دغه کلایم کړل، بیا راځئ د لاندې اپشن چې کوم ښکاري په دغه کلیک کوئ او سټارټ مایننګ دلته کلیک کوئ. بس دغه ستاسو کار دی. د دې نه بغیر پکې ډېر غټ کار شته هم نه. دوستانو، راځم ما طریقه مکمل درته ښایم. دلته په تاسو راشئ، په پریمیم پیکیج باندې په تاسو ورته کلیک واخلئ. کله دوستانو تاسو په پریمیم پیکیج باندې کلیک واخیسته، ګورئ موږ کولی شو برونز، سیلور او ګولډ پیکیجونه واخلو. خو دوستانو، باندې اخیستل مسلسل طریقه ده. که تاسو مقصد وغواړئ سیلور واخلئ، نو اول باید تاسو برونز پیکیج اخیستی او په دې سره دوستانو غوره خبردار چې تاسو سپیډ ورسره 300% نور هم لوړیږي. یعنې 300 تاسو سپیډ چې دی 300% به نور هم تیز شي. نو را بشئ دوستانو، په د لاندې برونز بای برونز پیکیج اپشن چې کوم ښکاري په دغه کلیک واخلئ. تاسو به ورسره یو والټ کنیکټ کړئ. ټرست والټ، میټا ماسک، ټوکن پاکټ، بل هر والټ ټول تاسو کنیکټ کولی شئ په ډېر اسانۍ سره. دوستانو، را به شئ یا هم دوستانو لینک یې کپي کې کوم والټ کې غواړئ همغه ځای کې ډایرکټ اټومیټیک پیس کې بیا هم کولی شئ. زه راځم ټرست والټ ورسره کنیکټ کوم، لینک کوم. تاسو چې هر یو کنیکټ کوئ، را به شئ دلته په خپل موبایل کې ټرست والټ انتخاب کړئ. تاسو بل هر والټ انتخابوئ، هېڅ مشکل هم نشته دوستانو. بالکل په ډېر اسانۍ سره تاسو خپل والټ پکې انتخابولی شئ. دا دوستانو، زه پکې خپل والټ انتخابوم. والټ مې را خلاص کړ، نو اتوماتیک دلته موږ ته پکې انټي نیټورک په براوزر کې راخلاصیږي. دوستانو، موږ ته به داسې صفحه راخلاصي. دلته ګورئ موږ ته وایي تاسې چې که غواړئ برونز پیکیج واخلئ، په ګیټ اپشن باندې ورته کلیک واخلئ. سیلور پیکیج په $10 اخیستل کېږي، ګولډ پیکیج په $99 باندې اخیستل کېږي. نو زه راځم دوستانو برونز اخلم. برونز لپاره په ګیټ اپشن دوستانو تاسو کلیک واخلئ. خو دوستانو، د هغې لپاره تاسو باید په خپل ټرست والټ کې $3 په اندازه یو اس ټي ولرئ او دوستانو یو څه اندازه بي ان پیس لپاره بي ان بي هم ولرئ. نو دوستانو، د هغې نه مخکې به زه راشم خپل ټرست والټ اپلیکیشن ته. ټرست والټ کې به زه بي ان بي ورته راولېږم. دوستانو، دلته زه راځم د خپل بي ان بي سمارټ چین بیپشل ادرس کپي کوم او دوستانو باینانس ته راځم. باینانس سپاټ کې دوستانو ما سره تیار بي ان بي شته. د $1 په اندازه مکمل بي ان بي زه ورته لیږم. په ویډرا باندې کلیک کوم. دلته زه دا پروسیجر زر کوم چې د ویډیو غټه نه شي او دلته به زه بي ان بي سمارټ چین ورته انتخاب کوم او دغه ځای نه دوستانو زه خپل بي ان بي ورولېږم. ښه دوستانو، 0.0023 بي ان بي معادل د $1 کېږي چې موږ ته پوره ورسېږي. راځم په ویډرا باندې ورته کلیک کوم. کله تاسو په ویډرا باندې کلیک واخلئ، په ورته تایید کول نه مخکې تاسو وګورئ چې موږ $1 پوره دی که نه. بالکل $1 پوره دی. زه دا ورته لیږم. نو په کنفرم کلیک کوم دوستانو، ورته تاییدوم. نو دلته دوستانو پاسکي انتخابوم او دغه د دوستانو ما خپله بي ان بي ورته ولېږله. دا په پروسس کې ته بیرته بیک شاته راځم او دوستانو بیرته همدغه والټ ته د $3 په ځای یو اس ټي هم لیږم. را به شئ دلته به تاسو یو اس ټي ادرس راواخلئ یا په همدغه ادرس یې هم ورلیږلی شئ. دلته پورته کونج کې تاسو ته اډ ټوکن اپشن راځي. دغه اپشن دوستانو په دغه به کلیک وکړئ. دلته دوستانو تاسو سرچ کې یو اس ټي ورته ولېږئ، خو دغه یو اس ټي به تاسو انتخاب کړئ. یو اس ټي بیپشل دا به انتخاب کړئ. ما له اوله انتخاب کړې ده. دلته پکې راځم، دغه ده د ادرس کپي کوم. ادرس خو ما ادرس ته صرف اطمینان په خاطر زه تاسو ته وایم. را به شئ دلته ما سره یو اس ټي تیاره شته. په دغه یو اس ټي کلیک کوم، په ویډرا کلیک کوم دوستانو او په دلته ویډرا باندې کلیک کوم او په سینډ کریپټ اپشن باندې کلیک کوم
او دلته دوستانو ادرس پیسټ کوم، دلته ورته نیټورک انتخابوم او نور خو دوستانو 0.15 چې فیس کټ کول کېږي نور موږ ته پوره رسیږي. زه غواړم دلته پکې 3.15 ولیکم چې موږ ته پوره 3 ورسیږي هلته. نو په ویډرا باندې کلیک کوم تر څو موږ ته پوره USDT هلته ورسیږي. نو کله چې کنفرم کړ دوستانو زه دغه ورته لیږم. نو دوستانو دغه د ادامه په پروسس کې ده BNB موږ ته راورسېده او لږ منتظر کویم ته USDT هم موږ ته تر ټوکن پاکټ پورې تر ټرست والټ پورې راورسېږي. ښه دوستانو دغه د موږ ته راورسېده او دا دوستانو زه د $1 په ځای BNB لرم او $3 په ځای USDT لرم. ارام بشئ، خپل لاتین به بیا راخلاص کړئ. دلته به راشئ په دې پریمیوم اپشن چې کوم ښکاري په دغه به ورته کلیک واخلئ. کله هم دلته کلیک واخیسته راشئ دوستانو بای برونز پیکیج په اخره کې تاسو ته ښکاري په دغه کلیک ورته واخلئ. مې تاسو ته وایي چې کنیکټ والټ کوم والټ سره کنیکټ کوئ. نو مخکې چې موږ والټ سره کنیکټ کولو میټا ماسک ټرست والټ که بل والټ وي تاسو هر کنیکټ کولی شئ. هم تاسو لینک کاپي کې په براوزر کې سرچ کولی شئ. راځم زه خپله ټرست والټ کې کرنسي لرم، ټرست والټ انتخابوم. تاسو هم خپل دوستانو ټرست والټ انتخاب کړئ اپلیکیشن او کوشش وکړئ ټرست والټ مو که اپډیټ کړی نه وي پلی سټور نه وروستی ورژن اپډیټ کړئ تر څو تاسو ته بیا کوم مشکل نه وي. کله هم دوستانو تاسو ته دغسې صفحه په ټرست والټ کې راخلاصه شوه. اول کار چې دلته کوئ کنیکټ والټ نو تاسو به راشئ دلته به تاسو ورسره خپل والټ کنیکټ کړئ. والټ کنیکټ چې کلیک واخلئ بیا تاسو والټ انتخاب کړئ. موږ خپله ټرست والټ انتخابوو. راشئ په ټرست والټ اپلیکیشن باندې ورته کلیک واخلئ. نو دوستانو زموږ ټرست والټ سره مستقیما لینک کېږي ورسره کنیکټ کېږي. نو لږ لوډینګ اخلي ګورو چې زموږ والټ ورسره کنیکټ کېږي یا نه. نو دوستانو والټ دا ځل څه کنیکټ نه شو. تاسو به دوباره هم هڅه وکړئ په دوهم واری که چېرته والټ ورسره کنیکټ شو. خو ښه خبره ده که کنیکټ نه شو نو موږ بیا د بل والټ څخه استفاده کوو. نو دوستانو دغه زما په ټرست والټ کې ستونزه ده نه ورسره کنیکټ کېږي. تاسو خپله ولیدل. نو زه راځم یو بل طریقې نه استفاده کوم، خپل میټا ماسک ورسره کنیکټ کوم. د میټا ماسک کنیکټ کولو لپاره زه مجبور یم چې د خپله ټوله کرنسي میټا ماسک والټ ته ولیږم. نو طریقه درته ښایم که تاسو سره چېرته میټا ماسک نه وي چېرته کرنسي ورلیږئ نو په دغه طریقه یې ورلیږلی شي. تاسو به راشئ خپل موبایل کې به میټا ماسک والټ راخلاص کړئ. که چا تر اوسه میټا ماسک نه وي جوړ کړی نو په د دې ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو ته ویډیو لینک پرېږدم. په همغه طریقه تاسو په ډېر اسانۍ سره په خپل موبایل کې میټا ماسک جوړولی شئ. نو کله هم دوستان تاسو په خپل موبایل کې میټا ماسک والټ جوړ کړ. اوس به تاسو خپل دغه والټ راخلاص کړئ. دلته دوستان اول کار چې دلته تاسو کوئ تاسو باید راشئ پورته چې کوم نیټورک ښکاري دغه ځای باندې کلیک واخلئ. دلته به تاسو ته بل نیټورک انتخاب دلته به تاسو BNB سمارټ چین انتخاب کړئ. خلاص BNB سمارټ چین مې چې انتخاب کړ راشئ دلته به دغه BNB اپشن باندې ورته کلیک واخلئ. کله هم چې تاسو په BNB اپشن باندې کلیک واخیستل دلته راشئ په دغه ریسیو اپشن باندې ورته کلیک واخلئ. کله هم دوستان تاسو په دغه ریسیو باندې کلیک واخیسته اوس دغه ادرس په دغه ځای تاسو کاپي کړئ. نو کاپي مې چې کله واخیسته دوستانو اوس به راشئ په خپل موبایل کې ټرست والټ ته هم د کرنسي ورولېږئ. زه کرنسي ورلیږم ویډیو تر هغې سکیپ کوم. دوستانو موږ ورته کرنسي راولېږله خو دلته یو کوچنی آیکن راغی ګورئ دغه ځای کې او یو ټوکن فاونډ شو. دلته بل ټوکن به تاسو ورته امپورټ کړئ ځکه چې موږ تاسې هغه USDT ورته رالیږلی USDT ټوکن مو دلته پکې میټا ماسک کې اډ کړی نه و خو مشکل نه لري دوستانو. تاسو به BNB نیټورک ورته USDT راولېږئ دلته اټومیټیک USDT نیټورک پکې را پیدا کېږي. اوس به راشئ دوستانو دغه ځای ته بیرته به بای برونز پیکیج باندې کلیک واخلئ. دا ځل دوستان تاسو مستقیما میټا ماسک انتخاب کړل ځکه چې ټرست والټ خو موږ زړونه راشنه کړل هغه نه کنیکټ کېده. نو را به شئ میټا ماسک مو دا انتخاب کړ. دوستانو دلته به تاسو راشئ دا وارې که والټ مستقیما کنیکټ نه شو راشئ په کنیکټ والټ باندې کلیک واخلئ. دا د کنیکټ شو دوستانو مستقیما اړتیا نشته ضرورت نشته اوس چې موږ تاسې ورسره هغه وکړو. کنیکټ نه شو دلته کلیک واخلئ مستقیما ستاسو میټا ماسک انتخاب کنیکټ کېږي. دلته راشئ سمپل په دغه برونز پیکیج یو وار صرف کلیک واخلئ. دلته صرف داسې کلیک واخلئ ستاسو برونز پیکیج انتخاب شو. لاندې راشئ دغه ځای کې تاسو بیا هم برونز انتخابولی شئ. دلته به دوستان تاسو خپل ایمیل ورته ولیکئ. دغه ځای ډېر ضرور ده. کوم ایمیل به لیکئ دوستانو بیرته به راشئ اتین نیټورک ته. اتین نیټورک کې دلته په پروفایل کې تاسو کوم ایمیل ورکوئ دلته په پروفایل آیکن به کلیک واخلئ. تاسو کوم ایمیل ورکوئ هماغه به دلته تاسو ولیکئ. زه پکې خپل ایمیل لیکم. کله هم دوستانو خپل ایمیل ولیکئ راشئ په بای پریمیوم اپشن باندې ورته کلیک واخلئ. نو کله مې چې کلیک واخیسته په بیا راشئ په دې بای باندې کلیک واخلئ کنفرم یې کړئ. کله مې چې کنفرم کړ دوستانو نو موږ نه اوس د میټا ماسک تاییدي غواړي چې تاسو رښتیا هم غواړئ دغه $3 تاسو ورولېږئ. موږ په نیکسټ اپشن باندې ورته کلیک کوو چې هو او بیا دوستانو راځم لږ به انتظار وکړو چې دغه فیس نیټورک هر څه خلاص شي. دلته لږ منتظر کېږو.
نو دوستانو رابشئ هلته مستقیما په افرو آپشن باندې به ورته کلیک واخلئ. دوستانو دغه د زموږ ټرانزیکشن چې دی سبمیټ کیږي نو لږ انتظار کوو چې زموږ ټرانزیکشن ترسره شي. نو دوستانو رابشئ بیا په کنفرم باندې ورته کلیک واخلئ. کله هم دوستانو تاسو په کنفرم باندې کلیک واخیسته زموږ ټرانزیکشن بیا سبمیټ کیږي نو دغه د دوستانو زموږ برونز پیکیج چې دی هغه واخیستل شو. دلته تاسو ته ښکاري زموږ برونز پیکیج واخیستل شو او دلته په اتې نیټورک هم موږ ته ایمیل راغی او نوټیفیکیشن راغی خبرتیا چې تاسو برونز پیکیج واخیسته او 300% مو خپل پیکیج بوسټ کړ. راځم برونز خپل اتې نیټورک ته راځم او ریفرش کوئ. دوستانو دغه ده دوستانو زموږ پروفایل کې دلته هم تاسو ته ښکاره شي زموږ برونز پیکیج واخیستم. نو په دغه طریقه دوستانو تاسو برونز پیکیج فعالولی شئ. نو دوستانو د اتې یو څو نور مهم اپډیټ معلومات در سره شریکوم. هغه دا چې دوستانو د لاین په نوم کوم کرنسي چې تاسو دلته پکې نو د لاندې دوستانو د لاین په نوم کوم کرنسي چې تاسو ته پکې وړیا درکول شوي ده په راتلونکي مې میاشت کې به دغه دوستانو خپل قیمت پیدا کوي لانچ کېږي به. او دوستانو په دې کې د اتې نیټورک چې کوم دی په د جولای میاشتې په 11مه نیټه د روان کال جولای میاشتې په 11مه نیټه دغه ټیسټ ډیټ فعالېږي. دوستانو د هغه نه وروسته به د دې کال په وروستیو کې دا لانچ کېږي. په غټو ایکسچینجونو کې دې لپاره اټکل شوی دی ممکن باینانس یا داسې غټو ایکسچینجونو کې اټومیټیک لیست شي. نو دوستانو بیا هم دغه پیکیج په تړاو خبره کوم پیکیج تاسو کوشش وکړئ چې نن سبا کې واخلئ او کله چې دوستانو راتلونکي اپریل میاشت راغله اوس خو د مارچ 30 ده سبا 1 ده نو تاسو په د 2 ورځو کې واخلئ نن یا سبا. کله چې دوستانو د مارچ اپریل میاشت راغله نو په هغې کې بیا دغه پیکیج لوړیږي اخیستلی شئ خو دوستانو تاسو مقصد اوس 50% تخفیف د هغه وروسته 50% تخفیف پای ته ورسېږي نو بیا تاسو په د $3 پیکیج په 6 اخیستلی شئ او د 10 په 80 او دغه د 100 والا په 200. دوستانو دا ویډیو په دې چې ویډیو مو خوښ شي ویډیو لایک کړئ د نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. مننه.